ها بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ قاری صاحب موږ په پاپ اپ مینو کې پرسنلایز باندې خبرې کړې وي او پرسنلایز کې موږ په بیک گراوند کلر لاک سکرین او همدارنګه په دیمز باندې خبرې کړې وي. قاری صاحب دا دیمز هم ویلو نن راځو په پاینټس باندې خبرې کوو. قاری صاحب پرې ته غواړي په وین ورلد پروګرام کې یو کتاب ولیکي نو دغه د ری کتابونه د پښتو کتابونه د انګریزي کتابونه د مختلفو پړټونو کې لیکل شي لکه عربي خط خلک په کوم پړټونو کې لیکل قاری صاحب یا به هیزر وی یا به هیچټایټر وی خپل پړټونه دي نو هغه به تر ډاونلوډ کړئ د انټرنیټ نه چې هر پړټ تانه استاد مطالعه وکړي یا ته واړي هر پړټ په کوم لیکنه کې وکي نو هغه ورته د انټرنیټ نه ډاونلوډای په انګلیش یو څه پړټونه دي چې زه پرځې شوی دي لکه دلته لیکم افغانستان is our country. افغانستان زموږ هیواد دی. دا مې ولیکو افغانستان قاری صاحب دا مې میانس ته راوړو دا لیکنه مې لږه لویه کړه اوس ته غواړې کوم پنډ ورله راوړې قاری صاحب دلته هغه د لیکنو هغه سټایل دی نو هر ډول لیکنه چې تا کړې وي هغه دلته ته انتخابولی شي. خیال شته چې هر ډول سټایل ستا خوښه وي دې کې بلهاشه سټایلونه دي خو دا د انګلیسي دپاره دي قاری صاحب. که چېرته ته غواړې پښتو پنډ پښتو ولیکي او هغې له دې پنډ ورکړل شي هغه بیا موږ انسټالوو زموږ په خپله خوښه باندې به هغه موږ انسټالوو. اوس که زه لاندې راشم قاری صاحب پښتو پنډ ولیکم مثلا زه لیکمه د ننګرهار یا د سکل رایز خونیز مرکز ته ښه راغلاست. دغسې یو جمله مې ولیکله قاری صاحب ښه راغلاست همدا مې ورته ندایه علامه مو وکاروله او دا لږه کوچنۍ کوم دا لیکنه خیال شته قاری صاحب. اوس که دا لیکنه زه انتخاب کوم قاری صاحب دا لیکنه ما انتخاب کړه او دلته راغلم نو که دلته زه هر ډول دغه باندې وګرځم لږ یخلي خیال شته قاری صاحب لاندې راځم خو زیاتره پړټونه دي کې موږ سره دا پښتو نه اخلي خیال شته هغه تغییرات پکې نه راځي. که زه دا ټول انتخاب کړم دلته ودرېدم ټول مې انتخاب کړ اوس په د انګلیسي هغې کې تغییرات راځي او د پښتو هغې کې به تغییرات نه راځي قاری صاحب. خیال شته قاری صاحب پښتو کې تغییرات نه خو د انګلیسي کې بار تغییرات راځي. نو که ته غواړې چې خپل کتاب په کوم خط کې ولیکي هغه دلته هم د فنډس کې شته دی قاری صاحب. دې فنډس ته به راشئ دلته ستا څه ډول فنډس خوښ دی نو که چېرته فنډس تا سره و دلته به یي ته ان انسټال کولی هم شي دې نه یې ختمولی هم شي خو دا بای ډیفالټ د کمپنۍ د خوا نه چې څومره فنډونه تا سره راغلي ټول دلته موجود دي قاری صاحب. چې ته غواړې یو نوی فنډ په خپله خوښه باندې مثلا سقاله منزقاله خط یا نور داسې خطونه دي چې هغه مثلا تا سره په پارسۍ کې یا په دري کې مهم وي کتاب پکې لیکل کېږي هغه ورته انسټال کړي که انټرنیټ نه راخلي یا ښار کې کمپیوټر والا سره وي هغوی نه به یې راواخلي خپل کمپیوټر کې به انسټال کړي د هغې نه بعد د ورډ پروګرام ته چې راشي او مخکې فنډونه سره دلته موجود وي دا ټول موږ سره هغه فنډونه دي قاری صاحب کوم چې په دې وینډوز کې بای ډیفالټ موږ سره موجود وي د فنډس د دې لارې او فنډس ته څه کولی شي ان انسټال کولی شي. سمه ده قاری صاحب دا فنډس دا موږ سره فیلکس ټایټلینګ دی دا خط نوم چې کوم دی موږ سره فیلکس ټایټلینګ دی. همدارنګه فنډ فایل دا موږ سره په سی ډرایو کې په وینډو کې په فنډس کې په فایل xt.ttp کې موجود دی. ورژن یې دغه دی ته ان انسټال کولی هم شي د چا له خوا نه جوړ شوی دی مونوټایپ ټایپوګرافي له خوا نه دا جوړ شوی دی. نو مختلف قسم معلومات دلته د فنډ باره کې درکوي. که زه د حفیظ د الدابي فنډ دی فل نیم یې الدابي دی ورژن یې دا دی موږ سره ډیزاین لینګویج دا چا ډیزاین کړی چا جوړ کړی قاری صاحب عربیک نستعلیق ویریانټ دی دا موږ سره دا فنډ عربیک نستعلیق خیال شته قاری صاحب دا فنډ نو دا موږ سره بای ډیفالټ د کمپنۍ لخوا څومره فنډونه دلته د هغې معلومات کولی شي. بل موږ سره سټارټ راځي قاری صاحب. سټارټ کې موږ سره اول نمبر چې کوم کمانډ دی
وی شو مور ټایلز آن سٹارټ سٹارټ اصل کې دا غته وی خالص خیال نشته د سٹارټ بٹن وی دلته دا غزل تورو ما کلر ترازم او په کلر کې دا موږ سره لایټ دی دا ډارک انا ډارک کړه مکمل صفه ډارک شو لایټ کوم ای بیک گراوند ترازم او بیک گراوند کې ورته سلایډ شو انتخاب او په سلایډ شو کې اوس راځم کلر تا کلر دلته نظر راشم قاری صاحب سٹارٹس دی سٹارٹ مینو تا دی سٹارٹ مینو وی قاری صاحب دلته دا ټایل دی ته وای دا میل دا افیس دا مایکروسافټ ایج دا فوټوز دا یو شی دا ټول موږ سره ټایل دا ټایل اوس موږ سره دومره دي نو کچیر ته راشم دی سٹارټ تا او دا چیک ورته ز آن کم وای شو مور ټایلز آن سٹارټ ما دا نور ټایلونه په سٹارټ کې وخایا نو چې اوس راشم دا سټایلونه ور سره کنور ټایل تا سره وی نور ټایل هم دلته راشي اوس موږ سره نور ټایل نشته دا وینډوز موږ د مایکروسافټ کمپنۍ له خوا نه د اپډیټ کړي نو یو څه ټایلونه ولته اوس موږ سره نور نه دي موجود چې دا چیک ته آن دلته نور ټایلونه هم تاسو راځي ورته ماته نور ټایلونه نه دي پکار بل شو اپ لیست ان سٹارټ مینو قاری صاحب دغه د اپ لیست وای دغه د اپلیکیشنو لیست پښتو ډکشنری دا زپیا دا گیم دی دا مایکروسافټ ایکسس دی اډوب السټریټر دا ټول چې څومره تاسو په کمپیوټر کې څومره اپلیکیشن دي ټول هم دلته موجود دي نو دغه د اپلیکیشن دا لیست ما ته وخیا کثیر دا چیک تاسو سره او وی دغه لیست به درته خای او کچیر ته دغه چیک تاسو سره او وی اوس راشم نو موږ صرف دا لیست نه خای صرف دغه ټایلز به موږ ته خای خیال نشته هاري سه ها کزور ته چیک آن کوم ورته ما ته وخیا نو بیرته بل سره د اپلیکیشن راشي بل شو ریسنټلی ایډیټ اپس دا سکار کې کاری سه دا چې کله ته سٹارټ مینو تراشه قاری صاحب ریسنټلی ایډیټ دا معنا چې کله ما هم دا اوس یعنی اخیرنۍ کوم اپلیکیشن انسټال کړی دا ما ته وخایا تر ټولو اخیرنۍ چې ما کوم اپلیکیشن انسټال کړی او پښتو ډکشنری دا غینه ملک مخ کې زپیا انسټال کړی دا غینه ملک مخ کې دا ټایپینګ اف د ډیډ گیم می انسټال کړی دی نو دلته هغه ریسنټ اپلیکیشن چې تا انسټال کړی هغه درته ښایي لږ مخکې چې تا کوم اپلیکیشن انسټال کړی وي هغه درته ښایي زه ورته دا ما ته مه ښایه شو ریسنټلی ایډیټ ایپس ما ته مه ښایه نو خیال شته قاري صاحب هغه درنه اوس ختم شو پاس سر کې زه ولاړ یم هغه سره ختم شو هغه سره اوس نه ښایي زه ورته نه ما ته بیرته وښایه بیرته درته ښایي بل څه کار کوي شو موسټ یوز ایپس هغه اپلیکیشن ما ته اول سر کې را ولا هغه ما ته وخیا چې هغه زیاتره ز استعمالو موست وی زیات تا یوزد وی استعمال تا اپس وی اپلیکیشن ہوتا وی ما ته هغه اپلیکیشن وخیا قاری صاحب چې هغه ز زیات استعمالو دا چې ز آن کوم اوس کراشم قاری صاحب وی موست یوزد ته چې زیات کوم څه استعماله هغه ورډ پروګرام دی قاری صاحب دغه ورډ پروګرام دی ورډ پروګرام زه مالکان ته شروع کړی دی نو په دې خاطر زه دا ورځ کې درې څلور پیر راړم نو ځکه اول سر کې ماته راغلی بل دغه ته ویډیوګانې چې کومې ګوري دا تا سره ته ډېر استعمالوي بل فایل ایکسپلورر زه چې کله دیس پی سي ته ځم قاري صاحب دیس پی سي ته دا موږ سره فایل ایکسپلورر دی ښه یا راشه د دې سټارټ ته راشه سټارټ باندې ښي کلیک وکړه دلته فایل ایکسپلورر باندې کلیک وکړه نو دیس پی سي ته به تا ورننه باسي نو دا موږ سره دیس پی سي ده زم دا زیات استعمالوم ځکه مالا په اول سر کې دریم نمبر را کړی بل سیټینګ لوي ته تلې هغه هم ډېر استعماله او همدارنګه دا پاور ریکارډر ته چې کوم ریکارډینګ کې دا اپلیکیشن هم ډېر استعمالم زور دیم دا ماته نور مخه یا پرسنلایز تراشه قاری صاحب دلته سٹارټ تراشه او په سٹارټ کې ورته دا شو موست یوز اپس دا ماته مخه یا دا چیک آن کوز بس هغه نه خي خدا ریسنټلی ایډیټ چې کوم تا تازه اپلیکیشن انسټال کړی هغه ته ښایي بل شو سجیشن
اوکیشنلی انسټارټ دا د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا نکړل چې ته وینډوز انسټال کې کاری سیب نو دغه یو ځینې اپلیکیشن د هغوی سپارښتنه ته دې کړي چې دا ته استعمال کا چې د هغې نه یو موږ سره راځي د مایکروسافټ ایج دا براوزر سره کاری سیب د دې په واسطه ته کولی شي انټرنیټ کې سرچینګ وکړي چې انټرنیټ سره موجود وي چې هر څه سرچینګ کوي یو کتاب سرچینګ کوي مثلا یو معلومات سرچینګ کوي د دې لارې کولی شي نو دغه ما ته وښیه دا شو سجیشن د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا تعالی څه شی ریکمند شوی دی څه شی سپارښتنه درته کړې ده هغه ما ته ښایه هغه ما ته مښیه زه ما ته دې ښودل کېږي ځکه چې هغوی ما ته سپارښتنه کړې ده ما ته دې ښودل کېږي قاري صاحب بل دغه اخرنی چې یوز سټارټ فول سکرین دا څه کار دی قاري صاحب که چېرته زه په دې سټارټ باندې کلیک وکړم دغه وینډوز موږ سره تر دې ځای پورې راغله دې خوا نوره ټول سکرین نه دی نیولی زه ورته یم یوز کا استعمال کا سټارټ فول سکرین مکمل سکرین پر سټارټ باندې استعمال کا دا چک آن کوم اوس راشم قاري صاحب خیال نشته مکمل سکرین یې درله راوستو اوس مخکې دا مکمل سکرین موږ سره نه و که نه قاري صاحب اوس یې له مکمل سکرین هم راوستو زه ورته یم نه بېرته هم هغه زوړ حالاتو کې صحیح دی هماغه زوړ حالاتو کې سره دلته دې ځای پورې راوستو بل show recently open item in jump list on start or the taskbar in file explorer quick access دا څه کار کوي قاري صاحب که زه راشم دا مینیمایز کوم د ډیس پی سي له راشم او په دې ډیس پی سي کې دا کویک ایکسس دی دې ته جمپ لیست وایي قاري صاحب دې ته څه وایي جمپ لیست ورته وایي که دې باندې زه کلیک وکړم قاري صاحب دلته ریسنټ فایل تا ته وایي که نه قاري صاحب چې ریسنټ معنه همدا اوس فایلز معنه فایلونه چې تا همدا اوس کوم فایلونه کتلي وي قاري صاحب هغه دا دي تا سره دلته درته ښایي چې مثلا تا له ما کمپیوټر درکړو قاري صاحب تا زما په کمپیوټر کې ښه ګوتې ووالې نو زه راځم اخره کې دیس پی سي ته راځم او په دیس پی سي کې کویک ایکسس باندې ډبل کلیک کوم دلته چې تا هر څه کتلي وي ټول ما ته ښکاري زما په کمپیوټر کې قاري صاحب دا زما په کمپیوټر کې کتلي دي نو زه ورته وایم چې دا ما ته مه ښایه show recently open item in jump list دا ما ته مه ښایه دا چیک به آپ کما اوس به راشم دا به بند کړم قاري صاحب خیال نشته recent files وای this folder is empty دا فولډر تا سره تش دی empty معنی تش دی قاري صاحب اوس درته نه ښایي زه ورته نه دا ډېر مهم فایل دی دا ما ته وښایه پرسونلایز ته راشه په پرسونلایز کې قاري صاحب دې سټارټ ته راشه او دې ته چیک آن کا نو اوس به درته بیرته ښایي ډبل کلیک پې وکړه اوس موږ دا ختم کړو که نه اوس که زه راشم قاري صاحب د هغې نه بعد اوس راځم دغه لیست په نوم باندې یو فایل خلاصوم دا یې بېرته بند کړو فرست منث ایګزام په نوم باندې یو فایل خلاصوم دا یې بېرته بند کړو قاري صاحب دغه فورډ پلیئر خلاصوم دا یې بېرته بند کړو نو څه چې ته خلاصې اوس که راشم او دلته فایل ایکسپلورر کې دغه کویک ایکسس ته راشم کویک ایکسس ته وای فرست منث ایگزام په نوم باندې دی یو فایل کتلی لیست په نوم باندې دی یو فایل کتلی او که زه راشم قاري صاحب دیس پی سي ته په دیس پی سي کې یو ډرایو کې یو ویډیو خلاصه کړم دا ویډیو ما خلاصه کړه The hosts within each LAN اوس ګوره قاري صاحب ښه اوس که بیا دیس پی سي ته راشم دلته به د کویک ایکسس باندې کلیک وکړم نو تا ته وایي لیکچر 1 په نوم باندې تا یو ویډیو مو کتله نو ټول معلومات دلته درکوي قاري صاحب نو دا ما ته وښایه تا ته وایي او دا ما ته مه ښایه زه ما ته دې ښکاري ما سره بل show account related notification when off required notification are still shown دلته د اکاونټ ریلیټډ د یوزر اکاونټ ریلیټډ معلومات تل درکې قاري صاحب چې کوم یوزر اکاونټ باره کې زه کوم یوزر اکاونټ زه ورلاګین اوس ما سره چې کوم یوزر اکاونټ دی قاري صاحب دا سرک په نوم باندې دی اس آر سکل رایز ایجوکیشنل سنټر د دې اکاونټ باره کې ما ته نوټیفیکیشن راکوه او د دې اکاونټ باره کې ما ته نوټیفیکیشن قاري صاحب مه راکوه نو که دا چیک تا سره آن هو نوټیفیکیشن به درکوي او که آف وی سره نوټیفیکیشن قاري صاحب نه درکوي او چوز و انتخاب کا دلته وګوره قاري صاحب اخره کې موږ سره یو آپشن دی چوز و انتخاب کا ویچ فولډر کوم فولډر چې کوم دی افیرز دل ریکوي آن سٹارټ د سٹارټ بټن څخه کبه مې کلیک وکم دلته د کوم فولډر چې کوم دی د سٹارټ بټن څخه لری کوي کبه دې مې کلیک وکم قاري صاحب دا یو بل مینو مال راکړي
فایل ایکسپلورر ترې لرې کوي، سیټینګ ترې لرې کوي، ډاکومنټس ترې لرې کوي، میوزیک څه شی ترې لرې کوي. زه ورته وایم دغه فایل ایکسپلورر ترې لرې کوم. اوس که راشم قاري صاحب دلته فایل ایکسپلورر وګورم، موږ سره فایل ایکسپلورر ختم شوی وي. ښه ریفریش ورکړم، دا بند کړم، بیا راځم دې نه وځم، رایټ کلیک کوم، پرسونلایز ته راځم، پرسونلایز کې سٹارټ ته راځم او په سٹارټ کې اخر نمبر چې کوم آپشن دی هغه موږ سره چوز انتخاب کا ویچ فولډر چې کوم فولډر افیر ته لګوي آن سٹارټ د سٹارټ بټن څخه. زه ورته ما سره پرسنل فولډر دام ترې لرې کا، نیټورک هم ترې لرې کا، ویډیوز هم ترې لرې کا، میوزیک هم ترې لرې کا، ډاونلوډ هم ترې لرې کا، دا ټول ترې ماته ختم کا. نو اوس دلته ګوره قاري صاحب هغه څه چې موږ هغلته انتخاب کړل هغه ټول به درې موږ سره ختم شوي اوسي. اوس که زه راشم قاري صاحب دغه سیټینګ بټن چې کوم دی د چیک اپ کوم دلته اوس وګوره قاري صاحب موږ سره د سیټینګ بټن دلته راځي. ښه څنګه یې رانغله دلته موږ سره سیټینګ په نوم باندې بټن راځي. زه راځم دا لږ ریفریش کوم، بندوم یې بیا ترې راخلاصوم. خیال شته قاري صاحب سیټینګ بټن موږ سره بیرته راغله. اوس که زه راشم رایټ کلیک کوم، پرسونلایز ته راشم او په پرسونلایز کې دغه هغه ټاکم، راندې راشم بیرته دا آن کم او دا بند کم، دا ریفریش کم کمپیوټر. اوس بیرته راشه سیټینګ موږ سره څنګه دی لرې شوی، دا باید لرې شي. خو دا چیک د دې کار دی قاري صاحب، هم د دغې بټنې هم دا کار دی. ته خپل کمپیوټر کې اپلای کړه انشاءالله کار در سره کوي. چوز کوم او انتخاب کا ویچ فولډر اپیر آن سٹارټ چې کوم فولډر ته د سٹارټ څخه لرې کول غواړي. اخره کې موږ سره ټاسک بار دی قاري صاحب. کله چې په ټاسک بار باندې کلیک وکم نو اول چې موږ سره کوم کمانډ دی بس وایي خدا به سبا انشاءالله وایو ټاسک بار قاري صاحب. ټاسک بار دغه ځای ته وایي دغه بټن نه رانیولې دغه کومه پټه چې د قاري صاحب تر دې سره پورې ټولو ته ټاسک بار وایي نو دې مکمل معلومات دله درکوي. اوس راځم قاري صاحب ریپیډ ټایپینګ ته. په ریپیډ ټایپینګ 5 باندې ما کلیک وکړو قاري صاحب. موږ چې کوم لیسن دی هغه شپږم نمبر لیسن دی او په شپږم نمبر لیسن کې موږ سره ډبلیو او کیو فی ډبلیو موږ سره دلته دی قاري صاحب، او موږ سره دلته دی، کیو موږ سره دلته دی، فی موږ سره دلته دی. ما اته واړه ګوتې مې کېښوي او دا دوه غټې بټن مې په سپیس بار باندې کېښوي نو ما ته اول وایي سپیس بټن ووهه، سپیس نه ووهله اوس وایي ډبلیو ووهه. ډبلیو د دې بټ ګوتې کار دی قاري صاحب، د چپې ګوتې د دې نو دا مې ووهله، بیا ته وایي او ووهه، او بیا د دې کار دی قاري صاحب. نو د ایل نه به زه دغه ګوته ورجګه کړم او به ووهم بیرته به سپیس بار ووهم. اوس وایي کیو، کیو د چپ لاس د دې چپې ګوتې کار دی. دغه ای د ای نه ګوته ورجګه کړه کیو پی ووهه بیرته یې راټیټه کړه کیو، او پی د دې چپې ګوتې کار دی قاري صاحب. د دې چپه ګوته د دې سیمي کالن نه ورجګه کړه بیرته یې راټیټه کړه. خیال شته قاري صاحب. او کیو پی ډبلیو او کیو پی ډبلیو او کیو پی خیال شته قاري صاحب. دا ته په وینورډ پروګرام کې عملي کولی شي. مثلا وینورډ پروګرام ته به راشي قاري صاحب، دا به راخلاص کړي او دلته به مثلا زه لیکم ای ډبلیو او ډبلیو او ډبلیو او ډبلیو او ډبلیو او دا چې د ښه تکرار وکړو قاري صاحب. د هغې نه بعد مثلا بیا د کیو او د فی، کیو په دې باندې ده، فی په دې باندې ده، کیو په دې باندې ده، فی په دې باندې ده. دا دې ښه بار بار ولیکو قاري صاحب. خو د دې ورسره اشنا شوي د هغې نه بعد ته کولی شي چې دغه ذهن کې تا د تل لپاره وساتي، بیا درنه نه ایریږي. نو دا یو څه ښه تجربه ده. سمه ده قاري صاحب. نو بس دغه پرې وبسې قاري صاحب.